علیہ السلام په لاره باندې روانو شیطان پنځه خره بار کړو سودا پې بار وای عیسی علیه السلام ته وویل ماذا حملت یا ملعون دا څه سودا دې را بار کړې ده شیطان وایي زما څه پنځه سوداګانې دي په یو ظلم دی په یو تکبر دی په یو کې کینه ده په یو مکر دی په یو کې دوکه ده ویل دا خو داسې مرداره سودا ده په دې څوک څه کوي ګن بلا ده شیطان ورته وایي عیسی علیه السلام ګرځېدل نه کوم زما سې ګاکونه دي پاخه پاخه ګاکونه دي نو وای دا ظلم په چا کرتے دا په حکومت حکمران باندې څنګه چې وردی وساده ماشین وساده نو دا چې ظلم نه کوي څوک به کوي ظلم پته خرتم ویل تکبر په چا کرتے ویل تکبر په مالدار صاحب ویل دا کینا او دا لانجی دا په ډالو ټپالو پاټې نه بدی خرتم او ویل دا مکر ویل دا په خزه خرتم پیری دی او کا پیری دی یو ځخه به ته جوړږي دا په دې خرتم او ویل دا دوکا ویل دا د درنګ په منشي باندې په درنګ کې څه منشي دی په ګودام کې څه منشي دی په چپرا کې څه منشي دی خو د کوم مالدار سړي چې منشي دی د لیکلو والا قلم دی ویل دا مرداره پته خرڅومه دا به غلا کوي خامخا دا نشي پاتې کېدلی